لوبغاړي دی راغلي د نړۍ نه لري لري په میدان د لټون دی پښتون دی دا وخت مونږ د کالام په شاهي ګراوند کې موجود یو. جی بیا ډیر زیات شکریا دا کومه دلته زبردست یو ښکلی ماحول جوړ کړی دی ځکه چې داسې ایونټونه کول ډېره زیاته ګرانه خبره ده. که غونډ د سوات هغه که خوځخیله ده که مینګوره ده که کابل دی بحرین دی مدین دی کالام دی دې ځای نه 10 ټیمز راغلي دي. نن دا فیسټیول سٹارټ شو دا به 3 ورځې دلته کې کرکټ میچز کیږي. د هغې سیمې دپاره چې کومه سیمه ډېره زیاته د څو کالو راسې ډېره زیاته د پریشانیانو نه ډېره زیاته د مسلو نه تېره شوې وه هغه ځوانانو کې یو نوی رنګ راوړو هغه ځوانانو کې یو نوې جذبه راوړه هغې ځوانانو کې یو نوې خوشحالي راوړه او موږ به دا دنیا ته انشاءالله پوزیټیو امیج ښیو چې موږ پښتانه جګړه مګړه والا بالکل نه یو. جنرال پټرولیم بزنس سره سره هر ځای کې خپل سوشل ریسپانسیبিলিټي نه ده هېره کړې. چې دا کوم نوي کول دی هغې به یعنی غلطو طرف ته به پام نه وي او لوبو طرف ته به راځي. دنیا ته موږ دا پیغام ورسو چې پښتانه واقعا امن پرسته او د مینې او د خوشحالۍ خلک دي. سلام د طرفه ټول جی پی ټیم ته او پښتون ټیم ته چې کوم دی مبارکباد پیش کوم. छक्के उड़ाने निकले हैं लड़के बैट घुमा के जरा अकड़ के शॉट लगी है मस्ती चढ़ी है देख इधर तो क्या ये अड़ी है निकले हैं भैया शान बड़ी है ये तो पख्तून टीम खड़ी है पतली गली से निकल भैया आ गए हैं तेरे बड़े भैया. دا کالام دی او دا چاپیره پکې چې کوم دي نو ښایسته ښایسته نښتر ولاړ دي. چار چاپیره په غرونو باندې واورې پرتې دي وریځې دي او دا د جولای میاشت ده نو دا د جنرال پټرولیم یو ډېر لوی احسان دی چې په دومره ښه موسم کې زموږ د پلیرانو دپاره د سیزن آغاز کړی دی. نو یو خو ایونټ ډېر زیات ښکلی مزیدار دی. بل دا ده چې خلک د مختلفو سیمونه لکه مردان پېښور شو نوخار شو کوهاټ شو دې ځایونو کې ګرمي ډېره زیاته ده نو خلک کالام ته ډېر راغلي دي نو دا ایونټ چې دی نو په دې وجه باندې هم ډېر زیات ښکلی دی. د ټي10 سلسله د شارجې نه شروع شوې وه د دوبۍ نه شروع شوې وه او هغه سلسله انټرنیشنل وه. اوس د نیشنل لیول داسې مقابلې چې په هغې کې د سیمې خلک موجود دي او ټیمونه پکې موجود دي. په دې مت کې ډېر 3 داسې ټارګېټس دي ګولز دي پکې چې په هغې کې په خصوصي توګه باندې امن دې کې مین بنیادي ټکي چې کوم دی را برسېره کړی دی هغه دی امن او امن په کومه لاره باندې دی حل کوي د معاشرې ته امن څنګه ورکوي چې موږ نوی کل چې کوم دی هغه توجه د سپورټس اړخ ته د لوبو اړخ ته رااړوي او ویل کېږي چې کله د لوبو میدانونه آبادي نو اسپتالونه شاړي ذهنونه آبادي. په دومره هارډ ایریا کې ټف ایریا کې داسې یو انیشیټیو اخیستل او دومره ټف طریقې سره دا ټول ارینجمنټس کول اټس ا very hard thing to do and I really appreciate the efforts چې کوم دي یا دی چې څه دلته کې دا دومره وکړل. بله دا خبره ده چې د جنرال پټرولیم د دې کار په ذریعه باندې به د نیشنل لیول او انټرنیشنل لیول ته د تلو دپاره دې پلیرانو ته لارې هوارې شي. غرونو په دې منځ کې د دې دښتو په دې منځ کې چې دا کوم ښکلی مزیدار شانتې ایونټ جوړ دی داسې ایونټونه دی الله تعالی وخت په وخت راولي او الله تعالی دې نور هم امن راولي. जीत जीत के जीत जीत के जीत जीत के जीत दिखावे बार बार ये बार बार ये बार बार